अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له أزلي أبدي سرمدي ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ادعوا ربكم تضرعا وخفيا
إنه لا يحب المعتدين وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الدعاء مخ العبادة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں، ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں، میرے الفاظ کو انداز نوا یاد نہیں۔ ہم نے جن کے لیے راہوں میں بچایا تھا لہو، ہم نے جن کے لیے راہوں میں بچھایا تھا لہو، ہم سے کہتے ہیں وہی عہد و وفا یاد نہیں۔ میں نے پلکوں سے دریار پہ دستک دی ہے، میں نے پلکوں سے دریار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ شاکر کو خدا یاد نہیں۔ درود شریف وائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزانو د جمعہ مبارک ورځ ده، اللہ جل جلالہ دے ورځ لډیر لوی شان نصیب کړي ده، او دا جمعه اصل کې د جمع ماده نه وتلې ده۔ په دې ورځ کې یو داسې اجتماعیت ته لکه څنګه چې په دې ورځ باندې مسلمانان یو ځای ته جمع کیږي د الله د عبادت او د الله د رضا کولو د پاره، همدارنګه د دې فلسفه او تاریخ هم د جامعیت نه ډک ده۔ اللہ جل جلالہ د دې جمعې په ورځ باندې جبرائیل علیہ السلام ته حکم ورکړو چې د انسان منتشر اعضاء دا یو ځای ته د جمع کولو د پاره ځمکې ته لاړ شه، او د ځمکې نه خاوره مختلفو ځایونو نه راواخله چې هغې نه یو انسان یو د عبادت کولو والا یو شی جوړوم۔ نو جبرائیل علیہ السلام کله چې ځمکې ته راغی او د ځمکې نه یې غوښته وکړه، نو ځمکې انکار وکړو د ورکولو نه، وی ما کې دا قوت نشته چې زه خپل ځان نه خاوره ورکم او بیا به نافرمان او فرمان بردار خلق وي، څوک به الله مني او څوک به نه مني، بیا به زه په دې جهنم کې سوځلی کېږم، دا زه نشم کوی۔ فریاد یې واورېدو، جبرائیل علیہ السلام زړه په اوس واپس لاړ، بیا یې میکائیل علیہ السلام راولېږه، هغې هم ترس راغی واپس لاړ، اسرافیل علیہ السلام یې راولېږه، هغې ته هم چې کله ځمکې فریاد وکړو نو د هغه هم ترس راغی، هغه هم واپس لاړو۔ بالآخر اسرائیل علیہ السلام چې کله راغی ځمکې ډېر فریاد وکړو، خو هغه وویل چې د الله حکم منل ستا د فریاد اورېدلو نه زیات ضروري دي، لاس یې واچولو، د ځمکې نه منتشر مختلفو ځایونو نه خاورې راواغستې، د الله رب العالمین په حضور کې جمع کړې۔ الله جل جلاله تینا د انسان منتشر یو ډانچه وه، یو ځای کې یو شی پروت، بل ځای کې بل شی پروت، الله تینا انسان را جمع که جوړې که د جمعې ورځ به بیا چې کله د انسان د اعمالو د اجتماع دپاره ضرورت پیښ شه، نو د جمعې په ورځ باندې آدم علیه السلام د اسمان نه ښکته ځمکې ته راغی۔ بالآخر کرتے کرتے کله چې رب العالمین دې ورځې له یو شان ورکړی
ټول مخلوق باندې رب العالمین یو ابتلا یو امتحان دا سره واست. يهودو قوم چې کله الله پیدا کو تاسو ته نو چې د خپل عبادت د پاره ورځ متعینه کې هغه یوم السبت د هفته ورځ له ترجیح ورکو چې دا ورځ چون کې د یوم الفراغ دا د اتوار د ورځ نه ابتدا د زمکه د اسمانونو شوه دا د جمعې په ورځ ختمه شوه دا نو د هفته ورځ د دمه ورځ ده. هغه په امتحان کې کامیاب نشول. د الله په علم ازلی کې د جمعې ورځ پراته وا او دوی متعینه د هفته ورځ کړه. بالآخر بیا نسوارا چې راغلل هغه باندې هم الله ابتلا وکړه. هغه ځان د پاره د اتوار ورځ خوخه کړه. حتی چې کله مسلمانان په راغلل د مسلمانانو په دور کې اسلام کې رب العالمین په مخ کې مسلمانانو د جمعې ورځ د عبادت د پاره خوخه کړه. هم دغه د الله هم خوخه دا ډیره د شان او د برکت ول ورځ ده. خو زما موضوع د جمعې ورځ باندې بیان کول نه دي. زما مقصد په دې تقریر کې د دعا متعلق بحث ده. عام طور باندې خلق دا وایي چې نن سبا داسې خلق پیدا شي دي چې هغه دعا نه مني. او کله چې کوم عالم چاته د دعا د غوښتلو طریقه وخی، نن سبا دور داسې دور دی چې کله کم سړی ته وایي چې الکه بیا او د سمونځ نه کیږي، نو هغه داسې نا انصافه زمانہ، داسې نا انصافه مخلوق دی چې هغه بار لاړ شي. داسې نه وایي چې مولوی صاحب ما ته وایي چې بیا او د سمونځ نه کیږي، هغه وایي چې الکه مونځ نه مني. وی مونځ نه مني، خلک د مانځ نه منع کوي. او که کله ورته وایي چې زنا حرام ده، نو وایي چې نکاح نه مني. او که ورته وایي چې الکه چې وخت نه نو مونځ نه کیږي، وایي ګوره د عبادت نه منکر دی. نو زما مقصد د دعا متعلق بحث ده چې دعا د رب العالمین په دربار کې اهم ترین عبادت ده. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی الدعاء مخ العبادہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین د تمام کائنات د پاره یو رحمت را لګلو. کله چې د طائف پلار کې مشرکین او کفارو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم د یو د الله رب العالمین د یووالی طرف ته د تبلیغ په وجه باندې په ګټو په کانو باندې وشته، هر طرف نه د کانو بارانو، صرف په دې باندې چې هغه ټول خلق ته دا اعلان کولو چې یا ایها الناس وحدوا الله، اے خلق رب العالمین یو من دا لات او دا منات او دا عزا او دا حبل تناری موئے، لا تدعو مع اللہ الہا آخر، رب العالمین سر برچا ترا مدد شا موائے، صرف رب العالمین ترا مدد شاوائے. اگا خلق دعاگانے غختے، اگا مشرکینو ہم دا منلا چی الدعاء مخ العبادہ، اگو ہم داوی چی دا دعا دیر بہترین عبادت تے، لیکن پاگوئی کی والو یا غلطی وام. اللہ فرمائی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اے خلقو دا جماعتون دا رب العالمین کورون دی خالص دا رب العالمین دا یوالی دا پارا، خالص دا رب العالمین تا دا آواز کولو دا پارا اللہ پیدا کری دی. لیکن فلا تدعو مع اللہ الہا آخر، خبردار رب العالمین کے ساتھ دوسری کسی الہ کو مت بلاؤ، دوسرے کسی کو نداؤ پکار مت کیجیو. دا سے مکوا چی اللہ تا نارے وی ورسرا بلسو کیا ولی یا نبی ملگرے کے دابا نکے. فلا تدعو مع اللہ الہا آخر، رب العالمین سر بل ہی چانا الہ مجوڑوا، خزنا الہ جوڑنکے، پلارو مورنا الہ جوڑنکے، قدر یہ کوا الہ تے مجوڑوا. الکه د هر چا قدر کوا، د مشر قدر شته. الله فرمای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا فليس منا. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې طائف کې په غټو باندې ولګیدا، الله رب العالمین د غرونو فرشته راولېګلې و یا رسول الله اجازت کا زماده پر رب العالمین باندې قسم وی ک چرستا شونډه و خو زده په اجازت باندې دا طائف غرونه به اوچت کما او داخلك به پکې بالکل میده کما.
لیکن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم التا صرف داویلیو چی وما ارسلت الا رحمتا للعالمین، مجھے رب العالمین نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ قرآن کی فرمائی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تد تمام کائنات دا پارا رحمت، یہ رحمت بسکٹ نہ، رحمت بسکٹ نہ لے گورے، دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سکلو دا خوڑلو والا شے نہ دے، بلکہ آغا دا سے رحمت تے چھ رب العالمین دا آغا تعلیمات دا رحمت سبب گرزولے دے، آغا تمام کائنات تا دا سے فرامین پریخی دی، آغا تمام کائنات تا یو دا سے دستور پریخی دے، دائے فرمائی لی دی ترکتو فیکم امرین، ما تاسو کی دو سیز پریخی دی اے زما امتا، تر سو پوری چی تاسو دا دو سیز مضبوط نیولینو کتاب اللہ و سنتی، پیغمبر علیہ السلام دا ذمہ داری اغسط دا چی لن تضلو ابدا، ہرگز تمہیں کوئی گمراہ کرنے والا گمراہ نہیں کر سکتا، ہر کوئی تمہیں بھٹکانے والا نہیں بھٹکا سکتا، ہر کوئی تمہیں غلطی کرنے والا غلط راستے پہ نہیں ڈال سکتا، دادا سے دستور دے کچرے تاسو مضبوط ہونے والو محمد رسول اللہ فرمائی بیا با گمراہ نشے، ناغا فرمائی من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس مننا، چاچی دلویو عزتو نکو او پوڑو باندے شفقتو نکانو محمد رسول اللہ فرمائی فلیس مننا، داغ دعوی زماد نبوت، داغ دعوی زماد محبت بیا دروغ جنی دعوی دا، دے ما نبی نمانی، دا بیا زما تعلیمات ندی منلی، توقیر دا مشرستا، لیکن اللہ فرمائی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، خبردات پا اللہ سر بل الہ، اللہ سر ہی سوک مربل احدن ہی سوک، اللہ سر اللہ تا آواز کا وگورے، اللہ سر نبی تا آواز ہونے یا اللہ وائے یا رسول اللہ دخلین اونزی، یا اللہ وائے یا محمد دخلین اونزی، یا اللہ وائے یا عبدالقادری جیلانی دی دخلین اونزی، دا خبر ہونے کے فلا تدعو مع اللہ احدا، اللہ تا آواز کا وبلی ہی چاہتا مکوا، دعا صرف دا اللہ نغوارا۔ اللہ جل جلالہ فرمائی قرآن مجید کے سورہ بقرہ کے 186 نمبر آیت ہے، اللہ فرمائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي، یو کلی والا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تپوس کرو، وہ یا رسول اللہ اللہ نزدے دو کلرے، دا سوال منشا و مقصد داو چی کچرے اللہ لری نو منگ بورتا چغی وایو، لری کله چې څوک لري هغه ته سړی چغه وایي، تیز آواز کوي، وی یا رسول الله مونږ ته دا وښایه چې الله لرې دی او که نږدې، ولې که چرې الله لري نو مونږ به آواز کوو، چغې به وایو چې یا الله یا الله زما د زړه حاجات شرعیه پوره کا، خو یا رسول الله که چرې نږدې نو بیا به مونږ خفیا خفیا پټې پټې خبرې کوو۔ سوال ادا کړو، اللہ آیت را نازل کا، اللہ فرمائی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھ لے، کلچ زما بندگان، اللہ فرمائی زما بندگان کلچ زما پبارکی تپوس کئی چھ اللہ لرے دے ہو کا نزدے، عنی میرے بارے میں پوچھتے ہیں، میرے بارے میں عنی، نو اللہ فرمائی فَإِنِّي قریب، خبردار میں بہت نزدیک ہوں، ڈیر نزدے اما ڈیر، انا اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرمائی خوشخبری ورکا زما دے بندتا، زما بندگانو لا اطلاع ورکا زد شارگ نهم زیاد نزدے اما، ما تا دا چغو ضرورت نشتا، مالا دا سیال کو ضرورت نشتا، مالا دا لری لری آوازنو ضرورت نشتا، فإنی قریب، اے تما محمد اے نبی دی خلق تہوایا ز دیر نزدے اما، قریب قریب، دیر نزدے اما دیر نزدے، یا اللہ نزدے خو سوالم قبل ہے کہ نہیں قبل ہے، اللہ فرمائی سوال قبل اوما خو شرائط و سرام،
زما سودا دا سے آسان دا خو لیکن دا سے هم ندا چې څنګه ستا خوخی. یا الله څنګه سوال قبلوي، څنګه دعا قبلوي، څنګه چې زما پلار لیک شروع کړي دا اللہ فرمائی نانا دعا دا سے قبلو ما اجیب دعوت الداع، سب سے پہلے سن لیجیے میں پکارنے والی کی دعا کو قبول کرتا ہوں. شیوا میں دادا اجیب دعوت الداع، دعا قبل ما اے بندہ دعا قبل ما خو کلا اذا دعانی، جب مجھ سے مانگے مجھ سے. حالا دعا قبل ما کلا چھ مانا غختو کی کلا دے د نبی نہ غخت کینو بیا ز نبی تا وسپارا ما چې زتا نبی دستا حاجت پوره کینو. او کله ک بندا ولی نہ غخت کینو الله فرمای بیا ز ولی تا سپارا ما چې ز اولیاء دستا حاجات پوره کی ما سرا ستا کار نشتا. او کله دې په قبر باندې ولاړ دې د قبر نہ غخت کی الله فرمای ز بیا قبر تا سپارا ما. او کله دې بل د یو انسان دربار کې ولاړ دې الله فرمای بیا هغه تا سپارا ما. نو اللہ فرمائی اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں قبول کرنے والا ہوں بشرطے جب مجھ سے مانگا جائے. کلچ مات آواز کی فلا تدعو مع اللہ احدا، اللہ فرمائی سے حل قبل ما چکلا یکیو مات آواز شی یکیو ماتا ماتا نا صرف ماتا نا بلکہ صرف ماتا یکیو مالا آواز شی دانا چی آواز شنو بس خام خیر قبلهم. اجیب دعوت الداع اذا دعانی، شرط ہے کله چې مانا غوښتاو کې علاوه قبلهم. نو دعا د پاره آداب دی، آداب لکه یو ادب دا دی چې الله فرمائے اذا دعانی، جب مجھ سے مانگا جائے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الدعاء مخ العبادہ، دعا دا عبادت مغز دے مغز. خو کلا شرائط تی پکے یو شرط دارے چی کلا دعا اللہ نکئی نو دیر انحماق اور دیر حضور قلب سر بدعا کئی. کلا چی اللہ نا دعا کئی انحماق و حضور قلب سر بدعا کئی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ لا يستجیب دعاء عن قلب اللہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان اللہ یقینا رب العالمین لا يستجیب دعاء، اللہ نقبل دعا دچانا لا يستجیب نقبل رب العالمین دعا عن قلب لاہن، غافل زڑنا رب العالمین دعا نقبل دا سے زڑنا رب العالمین ہرگز دعا نقبل چھ دے اللہ تناستے لا سنے دا اللہ پا دربار کی نیولی دی سوال دے دا رب العالمین نکی خو پسڑ کی دا دنیا نور سیزو نیولی دی ناستے دلتا منزی کڑے دے لا سنے نیولی دی یا اللہ ماو بخی مور پلار میں بخی سوچ دا کئی چا دکان نا وقت شو یرا سٹیم بشی چی زر زر ور ہوتا ہے اللہ ماو بخی مور پلار میں دے بخی داس داسی کی کش او بیاوزی. اللہ فرمائی غافل زڑ والا دعا نہ قبلہما، دا دعا خو نہ مڑ دا خو گپ تے دیتا خواسی رسمی طور باندے دا اللہ غلول ورطا ہویا العیاذ باللہ یخادعون اللہ، اللہ لدوکے ورکول دی وما یخدعون الا انفسهم. اللہ فرمائی جی دا خلق مالا دعا نشی رکولی ایسی زان غلی. ان اللہ لا یستجیب دعاء عن قلب لاہن یا غافل. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دعا زد غافل زڑنا نہ قبلہما، غفلت والا زڑ چی دا سی زڑی چی آغا زما طرف تا متوجہ نہ دے نو دا سی زڑ دعا زد نہ قبلہما، ما طرف تا مکمل انہماک وی، ما طرف تا بتوجہ وی. دا سی دعا بئی لک رب العالمین قرآن مجید کی فرمائی امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. اللہ جل جلالہ دو قرآن مجید آیت مبارک اللہ فرمائی سورہ النمل کے رہے 62 نمبر آیت تے اللہ فرمائی امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء.
رب العالمین کله چې وخت کې داسې د اضطرار په حالت کې کوا، داسې عاجزه او تذلل سره کوا لکه چې بالکل ستا آخري دم دی، بس لکه ډیر لوی ذات په مخ کې ناس ته آخري سلګي دی، دا اضطرار حالت ته. الله فرمایي اشتد داسې سوکو چې مانه د اضطرار او د عاجزه په حالت کې وخت وکي او زه داغه مشکل حل کما. اشترازي سوک خو بشرط چې په آداب یو غواړي. یو شرط دار چې الله نه بغفلت سره دعا نه کوي، انهماک عاجزه سره به کوي. بل شرط دار الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د حرام او خېټه کې چې حرام پراتی کنه یا په بدن باندې حرام برنه پراتی، دا دعا د سړي دعا هم الله نه قبلې. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فأنا يستجاب له. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مطعمه حرام، یو دا سے انسان دے چھ خوراک حرام دے خوراک، ومشربه حرام، او بچی خیٹا کی کمی پرتی دی آغا ہم حرامی دی، وملبسه حرام. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لباس ہم حرام دے. دا سے انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ خوراک ہم حرام، سکا کے ہم حرام، لباس ہم حرام، فانا یستجاب له. سنگ اللہ دا سوال قبول کی دے اللہ تناستے سوال کئیے یا رب یا رب یا رب. محمد الرسول اللہ فرمائی فانا یستجاب له. سنگ با قبول شید دعا خیٹ دا حرامنا ڈکدا، یعنی دا حرامنا ڈکدا، لباس ہم حرام دے، ٹول دا حرامنا جوڑ دے، سراپا حرام و حرام، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فانا یستجاب له. اللہ دا حرام خور دعا ہم نہ قبلئی. دا جمعہ ورځ چې پدې کې آخري وګړه دا سیده چغي کې الله سوال قبلئی. دا غروب آفتاب چې دین یو غنټه مخ کې دی وخت کې الله سوال قبلئی. خو چانه قبلئی محمد الرسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی هغه چانه قبلئی چې هغه زړه غافل نه الله ته متوجه، بدن هم الله ته، زړه هم الله ته متوجه ده، نه چې بدن یې دلته او زړه بل ځای کې بازار کې ګرځي. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی دویم شرط دار، دریم شرط دار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سوال کے با قیودات، سوال کے با شرطون ہم اللہ تا نہ لگئی، نجائز شرطون با نہ لگئے. یو صحابی یو دیہاتی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مخ کے ناست دعا کی اللہم انی اسألک القصر الابیض فی الجنہ. یا اللہ زتان سپینا بنگلا پا جنت کے غوارمام. نور شرائط ہم ذکر کری دی یا اللہ تانا سپینا بنگلا پا جنت کی خی طرف کے غوارمام. نو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منکڑو چی خبردار داد اللہ پشان کے گستاخی دا، داد رب العالمین پا حضور کے گستاخی دا مکہ شرطنے والے لگئے. یو ملما چی کلا تال راشی و تا تاوائی چی گورا مالا بروٹے را کئے، لیکن دمرا غوڑی با پکی او یاد ساتا دا سے رکابے کے بے اچھے شاغا رکابے دا سٹیل نہیں بلکہ دا شیشی ہوئی او آگے کے خیستہ خیستہ گولان پراتی او دا سے داغی روٹے نا خوشبوئی ہمزی او پفلنی ٹیم باندی بئی دینا رستو مخی ونی تبورتے چی زمڑا زسلیوانے اما چی تالا دمرا ما سرخ پلا کور کی دا سی نشتا زبی تالا پورا کوم گستاخی دا کن. اللہ نہ سوال کوا، اللہ نہ صرف جنت غواړه، دا شرطونه پکې ملګوا چې داسې جنت راکاو داسې جنت راکا، دا کار به نه کوي. نو یو شرط دار چې شرایط به هم نه لګي، دا هم د رب العالمین په شان کې ګستاخی دا. او بل بد الله لا محدود رحمتنا،
دا اللہ جل جلالہ دا لا محدود خزانے دا سے سوال بنکے چاگا محدود شی لکہ یو صحابی یا یو کس سوال کرے ہو دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مخکے اللہم ارحمنی ولا ترحم احدا اللہم ہچا باندے رحمت ومکی دا سی سوال بنکے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلچ دا سوال واوردو نورتوی لقد تحجرت واسعا تا دا اللہ لا محدود خزانے محدود اکڑے تا دا اللہ وسیع رحمت را لنڈ کا تا خدا سے بن کا چی اللہم ارحمنی یا اللہ ماوان دے رحمو کے ولا ترحم علی احد بلی پہیچا باندے ومکی دا سکے نو سوال زان لکوا خلقنا دا اللہ رحمتنا مبندوا دا خبر بنی کلا چی وقتم دا قبولیت وی کلا چی ستا خیٹک او محلال پراتی ستا خوراک و محلال ستا سکاک و محلال وی ستا لباس و محلال وی کلا چی ستا سوال ام پا دیر عاجز سراو دیر خفیہ طریقے سرئی زکا چی اللہ جل جلالہ فرمائی فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ زدیر نزدے اما مانا وقتا کوا کلا چھ مانا وقتاو کی ادعونی استجب لکم مجھ سے مانگا کرو مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں ادعونی مانا وقتا کوا مانا خبردار مانا سوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ وقتون کے ولے وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا خبردار اللہ نہ سوا ہی چاہتا آواز ان کے خبردار اللہ نہ سوا ہی چاہتا ندا و پکارو ان کے مانا چھ کل وقت کیس دیر نزدے امام نو کله چې الله نږدې ده نو الله فرمایي ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انه لا يحب المعتدین اللہ فرمائی ادعوا ربکم رب العالمین سے مانگا کرو خبردار کسی اور سے مت مانگیو ادعوا ربکم صرف در رب العالمین نے غواړه څنګه غواړه تضرعا ډېر په ذلالت سره غواړه ډېر په عاجز سره غواړه ډېر په ټیټ سره غواړه دعا هټولو نه لوی عبادت ولې زکا چې زیات ذلالت پکې ده دعا زکا مخل عبادت ده چې زیات ذلالت ته زیات ذلالت دنیا کې زیات انسان کم او ذلیل کی چې کله بل چا په مخ کې لاس وغړي ټولو نه زیات ذلالت حال دے چی بل لا سنیسی اور دعا زکا بہترین عبادت تے چی رب العالمین دیر لو عزت والا ذات تے نو داغ پا مخ کے دیر زیاد ذلت سراوڑان دے کے دل پکار دی سوال اللہ مختا چی کلد اللہ پا حضور کے دل سنا غڑولی دینا زیاد عبادت دینا بہترین عبادت نشتا خوشرائت دادی چی ادعو ربکم سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ رب العالمین سے مانگا کرو کسی اور سے مت مانگو ویم شرداد تضرعا دیر ذلالت سر بیغواڑے دیر عاجز و انکسارے و جڑا سر بیغواڑے رب العالمین نا و خفیتن دیر پپٹ بیغواڑے خفیتن دیر پپٹ بیغواڑی سورہ اعراف تخا 55 نمبر آیت تے وہ گورے بیا ادعوا ربکم تضرعا وخفیتا اللہ نا پٹا وقت کوئے پٹا چغ موائے اللہ پاک دہدنا تجاوز کو ان کو سرا محبت نساتی اللہ فرمائی انہو لا يحب المعتدین اللہ دہدنا تجاوز کو ان کو والا سرا محبت نساتی حدنا تجاوز مفسرین لیکلی دی جس شہر ہے حد نہ تجاوز یو خدا دے چی سڑے سوال کئی او پاگی کی شرطو نہ لگئی اسپینا بنگلہ راکا او خی طرف تیراکا او داسی دمر چیتو نہ راکا سوال کی شرطو نہ لگول دا حد نہ تجاوز دے دویم حد نہ تجاوز دا دے چی سڑے چغی ہوئی تیز تیز دعا کئی لکہ دا خلقی کئی عام طور باندے رواج دا تیز دعا دے دا ہم دا حد نہ تجاوز دے معارف القرآن کی مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان
درالعلوم دیوبند یو لوی مدرس پاتې شوی، هغه د دغه آیت تحت لیکلی دی چې د په دعا کې د حد نه تجاوز یو دا هم ده چې دعا کې قافیه او ردیف برابر کی، رسید شعر په شان ته دعا. امین دعای خیر هغه ساجیب عجیب الفاظ بعض خلکو جوړ کړی دي چې دعا د ایمان سلامت کی، د ایمان او غلبه د اسلام پلان کی شي، د اساسي اخر کې نون رضی ټول توای کس شعر وای، د شعر په شان دعا چې کوي دا هم د حد نه تجاوز ده. دعا داسې انداز سره نه ده، ډېر په عاجزۍ سره به رب العالمین نه غواړي. نو یو شرط دا ده، الله فرمایي ادعوا ربکم، الله نه غواړي تضرعا ډېر په عاجزۍ سره غواړي، او خفیتا ډېر پټه غواړي، انه لا يحب المعتدين، تجاوز به د حد نه کوي. شعر په شان ته دعا نه غواړي، تیز آوازونه به الله ته نه کوي. الله کون نه دی، الله پاک لري نه دی، نږدې دی، کون نه دی. ځکه الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ځای کې فرمایي چې تاسو کڼتا آوازونه نه کوي، الله کون نه دی، بلکې الله سمیع بصیر دی، اوریدلو والا دی. او بل شردار ودعوه خوفا وطمعا، الله نا په یره باندې غواړي، سوال چې کوي د الله خوف به مهم زړه کې وي، یره الله نا به یریږي، خوف سره به دعا غواړي، وطمعا تما به هم وي چې الله قبلي زما دا سوال ضرور قبلي، دانش مړه اسم زمنګ نه قبليږي، اسم ولا تغوګ نه نيسي. ان رحمت الله قریب من المحسنین. نو دعا د قبل درو د پاره دا شرایط دي، او د دعا د قبل دلو خپل درجات هم دي. کله کله یو انسان وایي چې زه دعا کوما، زما دعا یوافتا وشو الله نه قبلي، ایوام یاشتو ش الله نه قبلي، یو کال شو الله ته چغي وامنه قبلي. اول خدا سوچ پکار دی چې زما په دعا کې شرایط شته کنيشتا، ځان نه خو مې چرته دعا نه جوړه کړي. خلق وایي چې الدعاء مخ العباده، سنت نه بعد دعا باندې فت کی، الکه الدعاء مخ العباده ترجمه خدای لري چې دعا د عبادت مغز ده، سنت نه بعد دعا خو پدې کې نه دا ذکر، دا خو نه چې کما تا د ځان نه جوړ کړي خامخا باغینا نه مړه، دا خو کچاو کړه او کچا نه وکړه، دا خو لازمي شی نه ده. نو خبره دارا چې الله جل جلاله دعا کله داسې قبول کی چې څنګه سوالو کې هم اق اورز فوري طور باندې الله هغه قبول کی. چا کې اهلیت وی الله جل جلاله په چا کې حکمت تقاضا دای چې دله سوال پورا کوم نه فورا هغه سوال پوره شي. او کله داسي چې په انسان کې څه کمی وي، انسان کې په خپل څه ګناهونه او څه غلطیاں وي، نو چې کله د الله نه دعا وغواړي، الله جل جلاله دغه هغه د کمی پورا کولو پورې هغه شی ایثار کی چې دنه ودرېګه دا دعا دا کمزوري ته نوځي. د دې مثال دا سره لکه چې ستا یو بچی دی، تر پتیو لکپتیو کروڑپتی سړی تسبیح ته روزانه پیسې ورکای 100 روپے یا 100 روپے، یو ځل تانس بچی پیسې وغوښته، بیمار دی بچی دی، معده ټیک نه ده، ډاکټر لا دې بوتلې ده او داغه معده صحیح نه ده، خو بچی دی. نو چې کله د علاج کو تعالی راغی او تا ته وی بابا پیسې راکا 100 روپے، ته ولا نه ورکای. بل ورځ بیا تا تراشی بابا پیسې راکا، بیا نه ورکای. آغا خفشی چې بابا مالا پیسې نه رکې، دا خو سخت بخیل دی، سخت بخیل. خلق تلاشی گله شروع کی، مالا بابا پیسې نه رکې، تاته نه یو میاش پیسې ساره کې و میاش پورې اغلا پیسې او دولت هیڅ نه ورکې. کلا چې بیا دې ډاکټر لبو ته پتا ولګی دا چې معده ټیک تا اوس تندرست او بیا په یو ځای باندې ولا 100 روپے ورکړي، هغه ته پتا نه هغه مال ولې نه رکې. خو تاسو کا پیسې نه ورکولې چې کچره ورې کم نو بار بلار شي، خوراکونه به وکي، معده به نور خراب شي. ان ورکولو کې داغه فائدہ واخو هغه په نه پوهیدو. نو الله کلا کلا سوال نه قبلې پاغه کې د بندا د انسان فائدہ یې، هغه کې فائدہ د انساني. الله جل جلاله حکیم ذات ته هغه
سینو پر ازونو باندې رب العالمین خبر ده. نو کلا چې دعا وغواړي کله فوراً پوره کی، کلا کله نه قبل میاشت یا 100 میاشت یا 100 کال بعد پوره کی. الله کار دې حکمت تقاضا ده. کله کله داسي چې الله نه یو سوال وکي انسان یو شی غواړي، الله هغه شی ورنکي، دا غي په بدله کې هغه نه لوی شی بل ورکی، زیات شی ولا ورکی. او کله کله داسي چې په دنیا کې د سره سوال قبليږي نه. څه مطلب؟ یعنی په دنیا کې سچ الله نه غواړي هغه الله نه درکې، بالکل آخرت د پاره الله دعاګانې ساری کړي. دعا ګوري چرته راګان بے فائدې نزي، د انسان په فائدې کې تماميږي آخر هم. وې د قیامت په ورځ باندې به رب العالمین په حضور کې یو انسان حاضر شي چې دا غبا عبادت ډیر زیات کم وي. الله تبه سجده کم لګولي، الله تبه کم عبادت کړي. کله چې رب العالمین په حضور کې حاضر شي نو یو لوی ډیر یو لوی غربا د عبادت او پروت وي. دا سه عبادتونه وپکی چې د بد سره هغه کړي هم نه. نو دی الله نه تپوس کوي چې الله ما خو چرتا عبادت نه کړي، دا عبادت دا دومره ډېر عبادت د کم زینو یا الله. هغه ورته وی ټیټه تا عبادت خو نور ډېر کم کړي، خو لیکن تا 24 غنټه معنا دعاګانې غوښته، تا 24 غنټه ماتا واس کولو ربنا 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 ربنا. نو اے بندا هغه دعاګانې ما دنیا کې تا ته نه درلګلې، نو ما آخرت کې ذخیره درته خېری دا ټول ستاغه عبادت ده. چې بشرط چې الله نه غوښتي، ک الله نه دی نه غوښتي نو بیا خو تباہی ده، بیا خو انسان ته داسې تباہی ده. الله جل جلاله فرمایي چې ګورم ما سره بل څوک نه شریک ہے، زه داسې ذات یما چې د شرک نه پاک یما، ذکیو ذات یما، لا الہ الا اللہ. اللہ جل جلالہ فرمائی سورہ بقرہ کے 163 نمبر آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللہ فرمائی خبردار بنداستا الہی کی یو ذات تے کی یو ذات. نو کله چې دعا غواړي کیو ذات نه غواړه، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ پا دے آیتی کریمہ کے دا اللہ تعریف کرے دا الہ تعریف چه گورا انسانا اللہ سوک کی دلیشی، دا دعاگانو غختلو قابل سوک کی دلیشی، آوازو دا پکارو دا ندا قابل سوک کی دلیشی، سوال قبل ولو والا، دا اولاد ورک ولو والا، دا نظر و نیاز منلو والا سوک کی دلیشی. اللہ تعریف کرے دے الہ فرمائی اللہ لا الہ الا ہو. خبردار اللہ غدے چاغا یکیو ذات یکیو شریک نلری یکیو اللہ دے. اللہ سرا اولاد نشتا. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون. اللہ سورہ بقرہ 116 نمبر آیت کے فرمائی وقالوا اتخذ اللہ ولدا. خلق وئی چې اللہ نازولی نیولی دی، افلانے بابا دا اللہ نازولی دے، افلانے خاندان دا اللہ نازولی دے. اللہ فرمائی سبحانہو پاک تے اللہ دا نازولونا، پاک تے اللہ دا شریکانونا،
پاک تے اللہ دا خو خلقنا چی دا اللہ پا بادشاہ کی سشی کی شریک وی بلکہ لہو ما فی السماوات والارض کل لہو قانتون. اللہ فرمائی دا ٹول زما ملکیت تے، دا ٹول زما غلامان دی، دا ٹول زما بندگان دی. یکیو زا اللہ یمن. اللہ فرمائی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اللہ دا سے ذات تے چاغ باندے فنا نرازی. اللہ دا سے ذات تے چاغ باندے مرگ نرازی. کسوک دا شک کئی چی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نظر و نیاز قابل لے. کسوک وئی چاغ دا عبادت و دا پکار لائق دے. کسوک وئی چاغ سرا قوت تے او دا وئی چی تیرے پلے میں تو وحدت کے سوا کچھ بھی نہیں. کچھ مانگنا ہے تو مانگ لیں گے محمد سے. بریلیان وئی چی اللہ سرا دا توحید نا علاوہ ہچ نشتا. خزانے ٹولے محمد سردی. اللہ فرمائی نانا غلط فی. اللہ غدے الحی القیوم. اللہ غدے چاغ باندے فنا نرازی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات شوے دے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کلاچ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو منبر باندے ختم مسجد نبوی کی تقریر کو وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. نو محمد علیہ السلام مگر یو رسول وہ اللہ را لے گلے ہو. ومن كان يعبد محمدا فإنه قد مات. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دعواز کو وإنه من كان يعبد محمدا فإنه قد مات. جو محمد کی عبادت کرتا تھا چاچے محمد تا آواز نہ کول، چاچے دا محمد آواز لگولو، چاچے محمد تا عبادت کولو فإنه قد مات. نو آغا خلاڑو مرشو. وإنه من كان يعبد رب محمد سوک چی دا محمد اللہ تا عبادت کئینو فإنه حی لا يموت. آغا جوندے دے آغا باندے ہرگز پانا نرازی. نو اللہ فرمائی ولی یا نبی یا حسب زرد اللہ پزے باندی نشی کی دلے ولی اللہ غدے الحیو چاغا جوندے دے چرتا پاغ باندے فنا نرازی. نو ادعوہو دا سے اللہ تا آواز کوا چاغا مشا جوندے دے. القیوم چرتا ستڑی کی دلو والا ندے، چرتا آغا باندے ستڑے والا نرازی، چرتا آغا باندے دا سی وقت نرازی چی آغا مرشی دا آغا بندگان بیا بل چالا محتاج وی. اولی پلار تا محتاجی بیا زوی تا بیان وسی تا اللہ دا سی اللہ دے الحیو چی آغا جوندے دے. نو اللہ تأخذہو سنتوں ولا نوم. دا سے اللہ دے چلا تأخذہو سنتوں ولا نوم. اللہ باندے چرتا پڑ مخی نرازی. خوب چی سری لورشی کنا خلط نرازی آواز شی سست ونش. لا تأخذہو سنتوں ولا نوم. خبردار اللہ غزات کی دلیشی چی آغا باندے چرتا لغنے پڑ مخی ہم نرازی ولا نوم مغلا خوب ہم نرازی خوب. نو محمد الرسول اللہ تا خوب رات لو، انبیاء اللہ خوب رات، تمام اولیاء تا خوب رازی. نو اللہ فرمائی دا اللہ نشی کی دلے لا تأخذہ سنت ولا نوم بل اللہ غزات تے چی لہو ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ غزات تے چی اسمانونا اسمکی داغ پا قبضہ قدرت کی. کچرے کم پیر کم ولی کم نبی کم یو داسی سید موجود بھی چی آغا دا اسمان و دزمکو ملکیت لرینو داود الہ کولیشی. اللہ فرمائی لہو ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ غزات تے چی اسمانونا عظمکی داغ پا قبضہ قدرت کی دی. ہیچ ولی و نبی سرا قدرت نشتا. سوال پیدا کی گی چی ٹکتے داولیا چی دا منگ چالا چغی وایو دا خوب اللہ پا مخ کی زمان شفاعت کئی. اللہ تبا زور سروئی چی دا خلق زمان مریدان دی گورا دا ببخے. اللہ فرمائی من ذالذی یشفع عندہو الا بی اذنی. من ذالذی سوکتے دا سے معقول سڑے
سوکتے داسی ذات، سوکتے داسی ولی، سوکتے داسی نبی، سوکشتے داسی کانے او داسی گٹا او داسی بزرگ، یشفع عندہو جو رب کے سامنے شفاعت کرے الا باذنہ، مگر صرف رب کی اجازت پر کر سکتا ہے، رب کی اجازت پر. چالا چې الله اجازت ورکی شفاعت کولای شي، دا الله شفاع اجازت باغ چاله ملاویږي چې هغه الله یو من لوي، شرک یې نوی کړي، بدعت یې نوی کړي، الله نه سوا بل چاته را مدد شان ویلی. نو الله فرمای من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه، سوکشته چې د الله اجازت نه بغیر خلق ولاو کی. بل اللہ غد یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم، دا سے اللہ دے چھے اڑان دے ورستو تمام علمونو تمام خبرنا خبردار دے، ہیچ شے دا اللہ نہ پٹ ندی ہرسن معلوم دے. ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، اللہ فرمائی کہ زما علم نہ سوک احاطہ نشی کولے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ دا سے ذاتے چھ کرسی دا اسمانونو دزمکو نہ لویا دا. ولا یعودہ حفظہما، دا اسمانو دزمکے حفاظت نہ اللہ ستڑے کی گی نہ گورے. وہو العلی العظیم، دیر لوئے ذاتے دیر لوئے. دا سے اللہ دے چھ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، سورہ آل عمران کی. امدارنگی سورہ نساء کے اللہ فرمائی 87 نمبر آیت کی اللہ لا الہ الا ہو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. امدارنگی سورہ عمران کے اللہ فرمائی وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ نا سوا بل حصوک فریاد رس نشتام. اللہ فرمائی امدارنگی سورہ انعام کے اللہ فرمائی 19 نمبر آیت کے قل ای شیء اکبر شہادتا قل اللہ شہید بینی وبینکم واوحی الی هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ إنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد. اللہ فرمائی اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون. نو اللہ غزات چاگائی کیو دے ہیچ شریک نلری، اللہ دا تمام شریکانو نا پاک دے، اللہ پاک دنا زولو نا پاک دے. اللہ فرمائی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. اللہ دا ہر قسم عیب نہ دا ہر قسم شریک نہ پاک تے لکا سنگا چی دا اللہ نا زولی نشتا اولاد نشتا، دا اللہ پاک دا سے مددگار سوک نشتا. اللہ پا بیلا زان باندے دا تمام نظام چلاولو والا دے. نا اللہ فرمائی قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتاکم الساعة اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین. اللہ فرمائی سرائے دا ستاسو کچری تاسو لعذاب دا اللہ راشی، نو آیا دا اللہ دا عذاب پا وقت کی با اللہ نا سوا بل چاہتا آواز ہوکے نا بلکہ صرف اللہ تبا آواز کرے. بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ انشاء وتنسون ما تشرکون. کچری تاسو باندے سخت راغلا تکلیف راغلو نو بیا ٹول بابا گاندر نہ ہیروی صرف یہ کیو اللہ تا
بیا تاسو چغه وای وتنسون ما تشركون. نو الله فرمای صرف ما نه وخت کوا، دا سے انداز سره کوا، تضرعا وخفیا، ډیر په خفیا او ډیر په عاجز سره غواړم. اللہ فرمائی سورہ انعام کے 63 نمبر آیت کے قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. اللہ فرمائی تد خلق توایا سوک دے چ تاسو اغد تیارو د وچناو تیارو د سمندر نہ تاسلا بچاو در کئی، تاسولا نجات در کئی، دا سے سوک ذات تدعونہو تضرعا و خفیا، چه تاسو آغوینا پاجزے سرا و خفیا خفیا پٹ پٹ رازونا غوارے دعاگانے کوئے او داوائے لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین. سوال دا کوئے چی اللہ کچر دا مراد میں پورشی اللہ میں دے عذاب نخلاص کی نزبد اللہ دا موحدین نکے گا مام زب توحید بنما، اللہ سرب شریک نمنما، اللہ نا سوا بل چا نبا وقت نکوما. واللہ فرمائی کلچ دی بیازتا سوال پورا کم نو بیات مانا سوا بل چا نا وقت کئے بیاد زہر شو ما بیا خپل شرک و کفر کے لے گیا ہے. نو دا مشرکین بدر توائی یا بغلی شینو تجواب لور کا قل اللہ ینجیکم منہا، صرف یہ کیو اللہ دے شاغاب دے تمام شدائد و تکلیفاتنا تاسلا نجات در کئی ومن کل کرب ثم انتم مشتشرکون. ہر قسم تکالیف و مصائب و نادم مشکلات و حل کولو والا صرف اللہ دے. خوچ کل دے مشکلات حل شی کم یو تکلیف تا باندے رغلے دے اگا تکلیف چی کل اللہ درنا لریکینو اللہ فرمائی ثم انتم تشرکون، بیا تاسو اللہ سر شرک ہے، بیا تاسو اللہ نہ سوا بل چانا وقت کوئے. حالانکہ اللہ اعلان کرے دے واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، ہر عبادت پہ وقت کے اللہ تمخ کا، ہر عبادت پہ وقت کی قبلے تا رب العالمین طرف تا توجہ کا ودعوہ مخلصین لہ الدین. سورہ اعراف کے 29 نمبر آیت اللہ فرمائی وَدْعُوهُ صرف اکیو اللہ نا وقت کوا بل ہی چانے ان کے مخلصین لہ الدین، اخلاص سرا زڑب دے تمام و شرکیات و شریکانونا تمام و گناہنو معصیتنو برے پاکڑی پس داغین با صرف رب العالمین نا وقت کئے. قل ادعو اللہ دے خلقو تا اعلانو کاچی کیو اللہ نا وقت کوئے او ادعو الرحمن ایم ما تدعو فلہ الاسماء الحسنى. اللہ فرمائی امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. سورہ سجدہ کے اللہ فرمائی تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا. دا اللہ بندگان نیک خاص آغا خلق دی چی آغا صرف اللہ تا صرف یہ کیو رب العالمین نا وقت کئی، اللہ نا سوا بل ہچا نا وقتان نکئی. اندارنگی اللہ جل جلالہ دا تمام انبیاء و دعاگان قرآن مجید کے نقل کری. اللہ فرمائی چی تمام انبیاء و دعاگان دا سے غختے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار. طولو کے با ربنا ربنا چرت براؤنا گوری چی یا پیرا بابا یا فلانیا یا فلانیا یا شیپکی نشتا. سورہ بقرہ کے اللہ فرمائی 250 نمبر ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. 285 نمبر ہے کہ اللہ فرمائی سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. مخی وائی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
الله فرمای زما اسماء الحسنا شتری دعا چې غواړي یا الله مدد کا یا رحمان اولاد راکا یا رحیم مدد کا یا غفورا یا صبورا یا شکورا یا اللہ یا رحمان یا رحیم دا سے دعا غواړه ربنا اللهم وغیرہ دا سے وایا دا سے موایا چې فلانی بابا په واسطه باندې اد فلانی بابا په حق باندې دا دعاګانې مغواړه صرف اللہ نے غواړه وابتغوا الیہ الوسیلہ اللہ فرمائی وابتغوا وطلبوا انہیں فرمائے لے وابتغوا ڈھونڈتے جاؤ تلاش کرتے جاؤ الیہ خاص اللہ تا الوسیلتا نزدے والے الوسیلتا نزدے والے عبادت سرا دا اللہ اسماء حسنا سرا کچری دا چاتروتے نا مراد ہے کنا وابتغوا الوسیلتا الیہ بے ولو الیہ بے مقدم کولو نا وابتغوا الیہ الوسیلتا خاص اللہ تا وسیلہ و نزدیوالے و غواڑے اللہ نا ڈائریکٹ سوال کہے اللہ فرمائی فإنی قریب اجیب دعوت الدائی اذا دعانی کلا چھ مانا انسان سوال کئی بیائز قبل اوما صرف ما تا آواز و نداو پکار کئی تمام انبیاءو چھ سوال کردے نویلی دی چھ ربنا ربنا اللہ نا سوا بل ہچا نے سوال نہ دے کر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة